د ملي دفاع وزارت د سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په کابل پوهنتون کې د محصلینو فراغت غونډې ته یوه زبردسته وینا کړې ده. ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد په دغه وینا کې د هېواد د علمي قشرونو د مدرسې او پوهنتون ترمنځ د یووالي او اتحاد او همدا ډول د دغه دوو علمي مرکزونو د ارزښت په اړه وینا کړې ده. ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد په دغه وینا کې هېوادوال اتحاد او اتفاق ته او همدا ډول یې یو بل په غېږ کې نیولو ته رابللي دي. دغه ډول ویناوې او خبرې د مدرسې او پوهنتون ترمنځ د رامنځته شوي واټن د له منځه وړلو لپاره ډېرې اغېزمنې دي. د ښاغلي مجاهد د دغې مهمې وینا له اورېدلو څخه وړاندې یوه بله موضوع چې د فلسطین موضوع ده غواړو په دې اړه درته وغږیږو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ایران هېواد په رسمي بلنه دغه هېواد ته تللی ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیرخان متقي د یو پلاوي په مشرۍ د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په رسمي بلنه په تهران کې د فلسطین په قضیه کې په عالي رتبه مشورتي سیاسي کنفرانس کې د ګډون په موخه دغه هېواد ته تللی ده. د فلسطین قضیه د ټولو مسلمانانو لپاره یو اساسي قضیه ده. د مسلمانانو د وروسته پاتې والي، بیکارتوب او بېغیرتوب له امله نن د مسلمانانو دغه خطه د یرغلګرو یهودیانو له لوري لاندې شوې ده. په دې هیله چې د نړۍ مسلمانان یو ځل بیا متفق، متحد او په یو ټغر راټول سي. راځئ بیرته د مولوي محمد یعقوب مجاهد زموږ او ستاسې د بې اتفاقه کولو دپاره لسیزې هڅې شوي دي. لسیزې تا ته وایي چې دا طالب دی د مدرسې، دا خو باید په یو مسجد کې امام وي، امامت وکړي او مړي ته غسل ورکړي، او که یو دیني برخه کې کومه پوښتنه وه دا وکړي، نور دی د حکومت سره څه کار لري؟ ملا وګوره، حکومت وګوره. ما ته وایي چې دا د غرب روزلی دی، دا د شرق روزلی دی. هېڅکله دا ستا هغه عقیده او ایمان چې ته لرې د هغه سره بند کې نشي در سره تللی، هېڅکله ستا سره فکر نشي یو کېدلی. ته باید دا خلک وترټې، ته باید دا خلک د ځانه څخه جلا کړې، ته باید دا خلک د صحنې څخه وباسي. خو ګورئ، که ملا نه وي، عالم نه وي، طالب نه وي، دا ټولنه نشي جوړولی. که ډاکټر نه وي، که انجینر نه وي، که پیلوټ نه وي، دا هېواد نشي جوړولی. هر یو باید دا حقیقت تسلیم کړي